ګلبدین دا دلته هیڅ نظامي نه و وكل مریضان را تلف شدن. پاکستان دا ټي ټي پی په پاکستان کې بیړنی حالت اعلان شوی. راولپنډۍ او د اسلام آباد ځینو برخو کې جټ الوتکې ګزمې کوي. یوازې ویره په خلکو کې دا ده چې د افغانستان انتقام په څه ډول وي، او دا ویره هغه وخت را پیدا شوه چې تیره شپه د پاکستان جټ الوتکو یو ځل بیا هوایي حریم نقض کړ. په ملکي وګړو په متعددو واچول، یو نظامي نو ټول همدا متعدد و ټول جوړ شوي و. نن څه وکړل، نن نور هم وتل په دې ورځو کې د اختر دپاره. طیاره‌های پاکستانی اعلان نشد در کمپ امید. تقریبا 2000 مریض موجود بود. شهیدا بسیار زیاد است و کل مریضان را تلف شدند. په کابل کې د ضربستریز روغتون و. په دغه روغتون کې د روږدو کسانو درملنه کېده. دا ګلبدین دا کوشش د پلار یو غنه خبرې نه غړونه ونه کوي، کوشش مالې پرې دا وستم چې ژوندې په کوم کې نو وایي. تر ډیره پورې د دوی روغتیا د ډاډ وړ وه او ډیری یې د کوچني اختر په مناسبت خپلو کورونو ته ګرځېدل. یو تر ټولو دردونکی تصویر دا و چې یو کوچنی ماشوم په بایسکل راغی او په سیمه کې له یوه تن پوښتنه وکړه چې کومو سیمو اور اخیستی. هغه په ځواب کې ویل چې دغه 3 کوارټره چې ګورئ، منځنی کوارټر چې دی په بشپړ ډول له منځه تللی او میشت ناروغان پکې شهیدان شوي. له دې غږ سره د ماشوم له خولې کوکه وځي او فریاد کوي چې آخ دې کې خو مې پلارجان و او هغه خو اختر ته راته. دا هغه غږ و چې په هغه سیمه کې خلک په زړه مات کړل او پښې یې سستې شوې او دغه ماشوم ته یې د تسلیت کلمات نه درلودل. دا ټي ټي پی پاکستان او دا اوس تاسو دننه لا شي هغه وحشت وګورئ، تاسو په خپل قضاوت کې د پاکستان په رسنیو کې بحثونه دا دي چې د افغانستان هغه زیربناوې دي په نښه شي چې افغانستان د آبادۍ خواته بیایي، بلکې د دوی غنم دې وسوځول شي، د دوی هغه ودانۍ دې ونړول شي چې بیا افغانان 20 کاله تیر کړي تر څو بیا دا ودانۍ آبادي کړي. کارشناسان دا وایي چې پاکستان د افغانستان پرمختګ خپله نابودي بولي. د بلوچ او د ټي ټي پي غورځنګونو پر وړاندې د دوی ناکامي پټه کړي، نو له افغانستان سره یې جګړې پیل کړي دي. پاکستان اقتصادي زوال ته تللی دی او د دې لپاره چې اقتصاد یې بیا ښه شي، نو مجبور دی چې له امریکا، اسرائیلو او سعودي عربستان څخه یوه پروژه ترلاسه کړي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې اوس د مذاکراتو وخت نه دی، بلکې د انتقام وخت را رسیدلی او یو ځل بیا باید له پاکستانه د دغه معصومو او بېګناه شهیدانو غچ واخیستل شي. دا هغه جاینماز دی چې نو د پاکستان یوه غوښتنه دا هم ده چې ډیورنډ فرضي کرښه ورسره په رسمیت ومني، او دا هغه څه دي چې ملت یې نه مني.